کې اوسېږي د ګناه نه خلاصېږي. خامخا د انسان نه کله ګناه کېږي او کله دی د شیطان او د نفس نه مجبور شي نو ګناه وکړي. لیکن کم انسان چې هغه ګناه وکړي او بیا فوراً د الله په دربار کې توبه وباسي نو الله پاک مهربانه دی ګناه ورته معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د مسلمان او د منافق فرق دا دی چې منافق ګناه وکړي نو پروا پې نه ساتي، داسې ګڼي لکه په پوده چې مچ کښېني او دی داسې کې او مچ وتښتي. په پوده چې چامک کښېني څه پروا ده، لاس وړقوي مچ وتښتي، بیا راشي کښېني بیا لاس وړقوي مچ ولا نه پوزه خوري او نه په پوزه درونوالی راځي او نه په پوزه څه زخم راځي. او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناست دی او دی یریږي چې دا غر را باندې را پرېونځي، یا خدای دا غر به کله را پروځي. دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه، یا مړ شم او بې توبې د دنیا نه لاړ شم. دا د مسلمان او د منافق د توبې فرق شو. اوس توبه چې انسان وبخي او د الله نه بخښنه وغواړي الله پې ډېر خوشحالېږي. او ولې پې الله خوشحالېږي؟ د هغې یو وجه خو دا ده چې ده د الله په دربار کې خپل ځان عاجزه کړه چې خدایه زه تا نه معافي غواړم خو زه عاجز یم که نو یو یې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه. دویم یې د الله د لویۍ او د لوی قدرت عقیده ولرله چې خدایه دا توبه زه ځکه وباسم چې زه یریږم ته ما ونه نیسې، ما راګیر نه کې، ما له تکلیف را نه کې، ولې ته د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې څوک د چا خلاف وکړي هغه پې کمزوري د چا پروا نه اله دی یریږي چې هغه د چا خلاف وکړي هغه پې زوروري او دی یریږي چې هغه مې راونه نیسي. نو د خپلې عاجزۍ اظهار هم شو د الله د قدرت هم او الله له د لوی طاقت ومنه چې خدای مې نوي شي. دریم د دا عقیده ولرله چې خدای بخونکی دی، دا صفت د الله دی. په ګناه نیولم کوي او الله ګناه بخي هم او خدای ته د ډېر لوی وي نو ځکه په الله خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالېږي. یو مثال یې ورکوي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس، د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان دی. د ځنګل منځ ته لاړ، داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته. دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم. هسې یې وتړه ځان سره یې نږدې او د سملاس وده شو چې د خوبه راپاڅېد ویې کتل اس نشته، اس تښتېدلی دی. دا سړی ډېر زیات خفه دی، دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید، مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه اوس زه په خپو وتی نه شم، چېرته به ځم؟ د اس په ذریعه خو تلی شم، اس خو لاړ او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې او ځنګل خطرناک دی، هر قسمه حیوانات پکې شته، زمري پکې شته. دی منډې و یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کم خو هېڅ پته داسې ونه لګي. دی اوږې م شي ډېر زیات او تږې م شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب یې دا وه د ټول حاضر شي. زړه کې سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم. ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دی تنګ دی غریب.
چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړ او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو هم اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي که د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وی د الله په دې قدرت چې یا خدای ماله خو د ژوند واپس راکړه زه خو اوږ یم خوراک ته یم راکړه تږې یم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځان هم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وی اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته مې بنده او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدای ته مې رب او زه دې بنده یم نو د خوشحالی اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بنده او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالیږي افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه وباسو مونږ د خدای دشمني هم کوو ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو الله خفه کول دی مونږ الله خفه کوو ګناه خو د الله نه بغاوت دی لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي الله خفه کوو الله سره دشمني کوو د الله نه بغاوت کوو بیا توبه نه وباسو او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوقو توبه ده د خدای پورې ټوقې څنګه ګناه به نه کوم زماره توبه نو بیا وکړي ګناه به نه کوم نو بیا وکړي ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی یو سړی وی صبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه صبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما بلاس کی تسبیح او پخلی وی توبه 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 او پړکی سدي چې توبه توبه د بدو او چې سوکنی بیا ملپه بدو لکه امقه ګناه پرتی وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړي ځکه تا خو ته خدای پورې ټوقې کې لکه د تو ګناه نه توبه نشته او په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې خمې تباه کړې او چې په سچه توبه بیا هغه داسې د حضور پاک زمانه ده او یو صحابي دی حضرت معاذ اسلامی رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله مبارک له جمعات دې ته توبه وایي موږ ته ګوره زموږ توبو ته ګوره توبه 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 چې خلک وویني خولې نه توبه وي خدایه توبه وي خدایه توبه هسې د خلکو دپاره توبه توبه کوو دړنه والله که توبه دې وویسته د ګناه نه فاساد ته خدای معاف کوي راغی رسول الله مبارک جمعات کې ناست دی او دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست وي د الله رسوله ما یو خطرناکه ګناه کړی دی په ما د خدای حد قایم که رسول الله مبارک او څه وایي زنا مې کړی دی الفاظ یې ووایي حضور پاک ته مخ بل طرف ته واړه او دی راغی هلته کېناست لکه څلورو مجلسونو کې به څلور ځله اقرار کې بیا رسول الله مبارک ورته وایي غږ نه کوي بل طرف ته یې مخ واړو مطلب یې دا چې دا سړی ځي بس توبه وباسه الله دې معاف کوي که بیا وایي د الله رسوله ما زنا کړې ده په ما د خدای حد قایم کا بیا ته حضور پاک مخ واړو هلته راغی بیا دې بل طرف ته یې مخ واړو دې خوا بیا راغی سړی نه ځي بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي چې تا به زنا نه کړې هسې به دې ټونګې مونګې والې لاس به دې وروړې خکل کړی به دې وي او دې ته هم خلک زنا وایي ځکه د زنا اسباب دي وی نه د الله رسوله ما همغه عمل کړی دی کم عمل چې انسان د خپل حلال بیبي سره کوي حق عمل مې کړی او په ما د خدای حد قایم حضور پاک صحابه ته وی دی بوځې څلور ځلې په ځان قرار وکړه او هېڅ شبهه پکې نشته چې کومې شبهې وې هغه ختمې شو
دې سنګسار کې چې کوم انسان واده کړی وي تپوس یې ته وکړه حضور پاک واده دې کړی دی وي یو وی لاړ شه دې سنګسار کې بویه ته د مدینې منورې نه بار کاڼیزې ځمکه کې او صحابه په کاڼو وویشته چې کوم وخت کې په کاڼو ویشته نو مرګ خو ډېر سخت شی دی او بیا چې په کاڼو سړی ولې نو د منډې کړې وتښتېد د حضرت عمر خوا کې راغی نو هلته د اوښ د جامې یو هډوکی پروت و حضرت عمر هغه هډوکي اوچت که او په دا سر یې وویشته او خیره ورته وکړه خدای دې داسې داسې کا که تا دا زنا نه وکړې نو نن به موږ د وینو نو ککړ شوې په موږ دې وینې راوغورځولې مړ شو غریب راغی حضور پاک له صحابه چې رالل رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسول سړی رجم کو تر هغې پورې چې بس ساتې ووته سنګسار شو کوم انسان چې واده کړي که ښځی او که سړی وي او زنا وکړي دقه سزا ده زنا خو ډېر خطرناک جرم دی د چا لور خور سره ته بدعملي کې دا خو دې تباه که غرق دی که ټول قوم دی ولا رسوا که خلک بیا ورته پیغور کوي ستا لور زناکاره ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي دا هغه ښځه که واده هم شي نو خلک ورته پیغورونه کوي په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره حضور پاک ته یو صحابي وی صاحب منډه یې کړې نو عمر ورته خیرې وکړې او په یو هډوکي د اوښ په جامې په هډوکي وویشته او خیره ورته وکړه رسول الله مبارک حضرت عمر ته غوسه شو وی عمره دا دې څه کړي دي بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړله الله اکبر لقد تاب توبة وی داسې توبه دې ماعظ وویسته داسې توبه یو روایت کې اهل مدینه راځي بل ځای ګناهګار امت راځي که دا توبه زما د ټول امت په ګناهګارانو تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي څه دې خیال دی په هغه انسان چې په خپل نفس یې سخا وکړه او راغی وی چې ما په کاڼو ولی ورته حکم معلومو ما سنګسار کې خو چې زما الله زمانه خوشحاله شي ما خپل رب خفه کړی دی چې زما رب خفګان ختم شي او زما الله زمانه خوشحاله شي دا بعضې واقعات صحابو کې خدای پیدا کړي دې کې خپل حکمتونه دي یو غټ حکمت پکې دا دی که دا مسائل هلته نو پیښه نو بیا به خلکو په دې سزاګانو کې تاویلات کول بیا به تاویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي او دا حدیث هم دی دا د رجم متعلقه لیکن د قرآن ایت ته خو زموږ علما وی منسوخ التلاوت ته حکم باقي دی الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما بیا به خلک وی چې دا په تشدید محمول دی او په پلان کې وډنګرې خوا دی خوا نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الله پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي او سبا پکې څوک تاویلات وکړي وره بله وره څو ورځې پس ښځه راله رسول الله مبارک له وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې معیز سره بدنام یم هغه زنا ما سره کړې په مام د خدای حکم قایم که اوس ورسره څه کې ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که ما هم په کاڼو سنګساری حکم ورته ښه معلوم و لیکن الله خفه دی الله خفه دی ما زنا کړې ده زه دې سنګسار شم زما وجود دې په کاڼو باندې وویشتلی شي زه دې مړه شمه خو چې زما رب خوشحاله شي اخرت د سزا نه بچ شم ایمان دیتا وی صاحبہ خلق کوئی دا دی وغه دی دا د صحابه ایمان دی دا د صحابه د خدای نه یره ده په کانو وستل آسان کار دی په توره او په چاړې ووایې نو زه په یو ساعت کې به ترې سوځي او چې په کاڼو یې ولې څونه ساعت کې به دا سوځي او په څومره زخمي کېږي به او کم کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ته وبهېږي چې سړی مړ شي سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی خفه کېږی ما
د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته چې سل مړي کړي سل مړي یو سزا دا ده چې په چاړې سټ پرې کا په توره ووا پانسی کا خبره ختم 5 منټو کې د سل مړي چې کړي چې زر مړي کړي دغه یو سزا ده چې ساته وباسا پانسی کا د په چاړې ووا په توره ووا یو 2 منټه کې به ته سوځي او چې زنا یې کړي زنا نو په کاڼو به ولي سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي ښځه نو داسې به ته سو باسي چې په کاڼو به یې ولي که ګنټه کې ته سو ووته او که نیمه کې ووته او که په 2 ګنټې کې ته ووته خطرناک جرم دا نلکان او جنکې الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي موږ ته خلک راځي په دې لویه ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته وخوړ موږ نه خلک د مسلو تپوس کوي ځان سره یې پړه کې ساتو د چا چاته نه وایو د مسلو تپوس کوي داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپیرم شته دما قسم په الله په جومات کې ناست یم یو هلک ماله راغی د ډېرې مودې خبره ده خو موږ دا خبرې ټول زړه کې ساتو مسلې تپوس کوو یو هلک راغی ماله په الله باور وکړه جومات کې ناست یم ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پرېږدي څوک هم داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشئ وګورئ په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ قسم په خدای چکلخانې جوړې شوي خلکین خطې دې په دې آیسو باندې دی مردار تباه کړل دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې اسکي او دا سر خوړلی چې اوس کې دا سړی تباه کوي وجود ام در لتبا کو غر کې کو بچیم د لغر کو تبا کړ خلک خوشاله دي پیسې مې وګټله اس پیره د دنیا خلق د زناکار کړل سپیره جنکې د زناکار کړل لکان د زناکار کړل دا ما تاسو کومه دا ولې د خلص کی دا چې اوس کې سلور 15 ورځې بیا ویخ ناستی بیا ولا خوب نه ورځي وې دې کې دا چلو نشتا دا د بدعمله د پاره خلک استعمال دا حال دې زمو امت کم طرف ته لاړ کشران لکان جنکې بربنډې دي بربنډې ګرځي جنکې وی پرده خو ظلم دی ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپیرې زنا دعوت ورکې چې ستا پرده نی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مرۍ کولوي دنیا لکان درته ګوري دنیا لکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دی واچول د خدای یاره څه شوه د خدای بندګانو مرګ نه لرئ ځنکدن نه لرئ قبر ته به نه ځئ خدای له به نه ځئ څه به کوئ توبه وباسئ د خدای په دربار کې خدای نه ویریږئ که خدای راونیولی قسم په خدای که مو دې څوک خلاص کړي او دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جنکې خو وخت وله الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلیږي هغه زنانه راله رسول الله مبارک له ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه یې سنګسار کړی دی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې مایز اسلامي سره بدنام یم و مقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته یې وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وی زه چې دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیماری باندې بیماري نو هغه به نه سنګساری ماشوم د غیړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولینې خو ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خپه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکړه دا ماشوم چې که پیو نه پرېږې او خپل خوراک شروع کړي نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاري کړو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوب شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا څه عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي
او چې د الله کم حکم دی په ما جاری چې خو چې د ما رب خوشحاله شي د ما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک له راله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وی د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګوره دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګوره په خپله خوري ډوډۍ ما ته اجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغش بل چاله یې ورکړه وی د ده کفاله په تا رادا به تل ویې او ښځه یې بوتله وی دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچے کے مریو کار سکی گی دا ڈوڑے خوری بار بار پیغمبر دلا دی پا ما دا خدا حکم جاری کا گناہ باندے اللہ خپش شوی اس دا اللہ خوشحالول پواری کن نو پڑے راسان خوشحالے گی چی اللہ